قدرمنو د پیرروشان نظریه که سړی وڅېړي نو زموږ د څېړونکو اوله وار د هغو نظریې سړی وګوري یوه په دې بنیاد قایمه ده چې وایي د پیرروشان ډله چې وه دا مذهبي ډله وه او دوی د مذهب پر لار باندې روان خلک وو د دوی بل هیڅ سر و کار نه و له بله شي سره او یوه ډله چې ده زموږ په ادبیاتو کې د څېړونکو هغه دا ده وایي چې پیرروشان یا روښاني غورځنګ چې و دا سیاسي غورځنګ و خو د مذهب په لاره باندې روان و او ځان ته یې دغه لار ځکه غوره کړې وه چې پښتانه او نو د دوی د کار خلک چې دي هغه په همدغه لار باندې ځان ته راټول کړي او خپل پیغام ورورسوي او بیا د یونیټي دپاره خپل د ملي ګټو دپاره چې دی خپل کار ځینې واخلي. دلته که سړی په صحیح معنا جاج واخلي نو ډیر خلک چې دی هغه مذهب چې دی هغه له سیاست جلا ګڼي او ډیر خلک چې دی هغه وایي چې مذهب او سیاست نه دي سره بیل دا دواړه له یو بل سره تړلي دي نو هغه د مذهبي ډله چې روښاني غورځنګ ته وایي هغه په خپله له مخه وځي چې د سیاسي غورځنګ پلویان نه ښکاري او کومه ډله چې روښاني غورځنګ ته سیاسي او مذهبي ګډه ډله وایي یا سیاسي وایي نو په دې هغه قایل کیږي په خپلو لیکونو کې چې روښانیان چې دي څوکه څوکه د مذهب له خوا څخه سیاست ته راغلي دي نو موږ دا ویلی سو چې دوی دا خبره مني چې مذهب او سیاست چې دي هغه سره بیل نه دي او دا دواړه عقیدې چې دي زموږ دپاره ځکه محترمې دي چې زموږ څېړونکي زموږ څېړنې چې دي دا پر مخ بیایي نوي نوي نظریې او نوي نوي خبرې چې دي هغه زموږ د مخني اثارو څخه راباسي. دین او سیاست چې جلا سره بولي په هغو باندې ډېر بحث سوی دی او چې سره ګډ یې سره بولي په هغه کې د روښاني غورځنګ نوم هم موږ یادولی سو چې هم دین پکې سته هم سیاست پکې سته له دینه ابتدا کوي او سیاست ته ځي. دا ویل کیږي چې د یو سړي په زړه کې لویې غټې هیلې وي نو هغه یقینا له یو چا څخه متاثره سوی وي د هغه پیروکار سي د هغه پر لار روان سي او بیا خپل پیغام چې دی هغه خلکو ته رسول غواړي نو پیروشان هم دغسې کړي دي. د پیروشان چې کوم شخصیت خوښ و هغه نبي علیه صلات وسلام و د هغه په لار باندې روان و د هغه د شریعت پلوی و او نور خلک چې دي هغه هم ودې ته رابلل چې دا یو داسې لار ده چې زه ورباندې روان یم دا سمه لار ده ځکه چې دا د نبي لار ده د نبي لار چې دغه د خدای لار ده نو دغه نظریه چې ده دا ډېره عام کړې ده. زموږ څېړونکي تر دغه حاله پورې وایي چې پیرروشان چې دی لکه حضور پاک صلی الله علیه وسلم چې د نبوت نښې ورباندې ښکاره کیږي اوله وار خوب ویني بیا وایي ورباندې راځي بیا چې دی دا خبرې کور ته راوړي نو حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها چې ده هغه ایمان پر راوړي بیا په سړیانو کې په نرانو کې دویم شخصیت چې دی حضرت علی ایمان پر راوړي او بیا له کوره ځای ابتدا کوي د دین تبلیغ چې دی اوله له خپله کوره شروع کوي بیا نور خلک چې دی اسلام ته رابولي بیا د قبیلې خلک او د علاقې خلک چې دی هغه مخالفت ورسره کوي او دغه رنګه چې دی بیا د نبي علیه صلات وسلام چې دی خپله علاقه پرېږدي هجرت کوي او بیا چې هجرت وکړي هلته بیا باچهانو ته بلنې لږي هغو ته د اسلام دعوت ورکوي او غزاګانې پیل کوي. وایي د لومړۍ غزا چې ده د بدر غزا وه دا سوې وه د په سپاه سالارۍ کې او په دې کې چې مسلمانان 314 کسان وو او دغه رنګه د بدر مجاهدینو ته د غنیمت سوې 2 برخې ورکړل سوي وې او حالنامه که بیا سړی وګوري نو یقینا د پیرروشان نظریه چې ده هغه د حضور پاک صلی الله علیه وسلم پر لار باندې روانه ده. حضور پاک صلی الله علیه وسلم هم خوب لیدلی و د یو لارښور په توګه د یو پیر په توګه چې خوب لیدلی و وایي خضر علیه السلام د په خوب لیدلی و بیا الهام ورته سوی و بیا یې تر ټولو له مخه کور کې خبره کړې وه بیبي شمسو چې ده د کور والا دغه دی د یو لارښود په توګه منلی و
او دغه رنګه علي شیر نومي سړی چې دی دا په نرانو کې وایي دویم سړی و چې په ده باندې باور کړی چې ته یقینا هم یو پیر کامل یې او یو ښه لارښود یې. دغه رنګه یې اوله وار چې دی په خپله کورنۍ کې د ښېګړو تبلیغ چې دی پیل کړی و. خپل پلار او ورور او نور خپلوان چې دي هغه یې د توحید لارې ته رابللي وو او نورو خلکو ته یې د توحید د معرفت چې دی هغه تبلیغ کړی و. وروسته بیا د ده هم وایي دغه رنګه مخالفت سوی دی په خپله ډله کې په خپله علاقه کې. بیا د بایزید کورنۍ چې ده دا کاروانسرای ته چې ده شړل سوې ده دغه رنګه نو یعنې دی بټپور ته هجرت کوي له دې سیمې څخه ځي. بیا چې هلته ځي نو باچاهانو ته د خپل معرفت هغه رنګه دعوتونه لیږي کتابونه لیږي او بیا د جنګونو ابتدا کوي یعنی مخالفین ورسره مښلي نو مجبوره کیږي جنګ ورسره کوي. هغه لومړی جنګ چې دی غازپور بللی سو. دغه رنګه په غازپور کې دوی وایي چې 314 کسان له ده سره ملګري وو روښانیان. نو غازپوریانو ته هم د غنیمت 2 برخې ورکړل سوي وي. نو دا چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم نقش قدم پر هغه باندې سم روان تللی دی نو دا زموږ څېړونکي دا وایي چې د ده نظریه چې ده هغه دغه د توحید لاره ده او د حضور پاک صلی الله علیه وسلم پیروي ده چې دی پوره چې دی پر دغه نقش قدم باندې روان پاته سوی دی. ځکه خو به ده خپلو مریدانو ته ویل چې زه پر یو رښتونې لار روان یم تاسو زما پیروي وکړئ او د حقه لار ده او سمه لار ده او د هغه لار ده چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته الله پاک ښوولې ده او د الله پاک لار چې د هغه سیده وي. نو ځکه د ده حیثیت چې دی هغه په پښتنو کې باقاعده یو مسلم دی یو ښه رنګ لري. کله چې د ده پیغام ایوانونو ته رسیږي باچاهانو ته رسیږي کتابونه ورلیږي مریدان ورلیږي نو که دلته سړی نظریاتي وګوري د ده یو هیله وه هغه دا وه چې دی غواړي چې دا خلک چې دي دا د ده پیغام ومني او دغه رنګه د توحید لارې ته راسي د عرفان چې د کوم مقامونه د تصوف له لارې ټاکلي وو پر هغو عمل وکړي او دا معاشره یو ښه معاشره جوړه سي یو ښه ټولنه جوړه سي. خو هغسې ونه سو بلکې الټا د ده له غاړې سو و ده ته خلک مخالفین سو د ده خلاف سو خلک راپورته سو جنګونه ورسره وسو د ده د نیولو او د وژلو منصوبې جوړې سوې په ده پسې یې توره راواخیسته او مجبوراً چې دی د خپل ځان د دفاع دپاره پیر روښان هم توره راخیستې ده او جنګېدلی دی او نو موږ یې وینو چې دا غورځنګ چې دی دا دغه رنګه سوکه بیا پر مخ تللی دی. د خپل مریدان د دې دپاره روزلي وو چې همیشه چې دی تیار اوسئ د هرې سخترې مقابله به کوئ او خپل حیثیت چې دی هغه به له لاسه نه ورکواستئ. په تاسو کې به یو مقام وي په تاسو کې به یو حیثیت وي هغه به له ځانه نه ختمواستئ او د دې دپاره د ده په نیز چې و دین او سیاست چې و دا سره تړلي وو او په دوی کې یو وحدت ده لیدلی. ځکه نو دا لار چې ده په اساني باندې د مذهب له لارې سیاست ته راغلی و غوره کړې وه. موږ دا ویلی سو د پیروشان نظریه یوه مذهبي نظریه که چیرې موږ وګڼو نو هم صحیح ده او که سیاسي وګڼو هم صحیح ده او که مذهب او سیاست ګډ سره وتړو دا خو بیا تر هغه صحیح ده ځکه چې دا په دغه لاره باندې دی تللی دی او دغسې رابللی ده. نو موږ دا دواړه نظریې چې دی دا نه صورت کولی ځکه چې د ده ابتدا له مذهبه سوې ده او بیا سیاست پکې پیل سوی دی او تر ډیره پورې چې دی ګورو نو دی په دواړو لارو باندې روان سړی دی او دا د عملي کړی هم دا موږ ته ښکاري. که موږ چیرې دغه د ملک حبیب چې میرزا حکیم ته شیطاني کړې وله نه چې دا یو سړی دی او پر ده باندې خلک راټول سوي دي دا داسې نه چې دا پښتانه چې دی بیا د مغول خلاف توره واخلي او راپورته سي او دا خو ماته بد خلک معلومیږي او دا هم امکان لري چې دا د دې مغول باچهي ختم کړي. نو ځکه دا رنګ چې دی دا سیاسي و دا د ملک حبیب زموږ په اصطلاح شیطاني چې وه دا سیاسي شیطاني وه که نیکې مذهبي خبرې ورته کړې وه شاید دربار په دې سم کار نه وای لرلی. نو دربار د خپل تخت له ویرې چې دی له ده سره رد عمل پیل کړی و.
د قاضي خان مناظره چې وه ده چې ورسره کړې وه دغه د میرزا حکیم په دربار کې چې خلک ده پوړ کړي وو نو بیا چې دی بیرته را روانېږي وایي هغه میرزا حکیم و پیروشان ته ویلي وو چې ته داسې خلکو ته بیرته روان یې چې نه په اودس پوهېږي نه په غسل پوهېږي او نو ده دا خبره ورته کړې وه چې دا زما خلک چې دي دا په لار باندې سمول او ښه لارې ته رابلل چې دي دا زما ذمهواري ده که پوهېږي که نه پوهېږي خو چې که نه پوهېږي هم د یو لارښود په توګه باندې زه خپل کار په دوی کې کومه. دلته بیا چې دی راځي نو د جنګ اعلان کوي د دې خلکو خلاف ځکه چې د پیروشان په دې سر خلاص سوی دی پوه سوی دی چې دا خلک چې دی زیاته په سمه باندې په ښه خبره باندې پوهېږي نه. که اخوندرویزه له دې راتګه بعد موږ وایي هغه وایي خبره دا وه چې په رنګارنګ شیطاني پلمو یې ځان راخلاص کړ خو چې د هغه ځای کابل نه راستون سو خپل ملګري او مریدان یې سره راټول کړ د ټوبې و غره ته راځي د لارو په وهلو د عالمانو په وژلو او د فقیرانو په ځورولو یې بنا وکړه. دا د اخوندرویزه الزامونه دي. زه نه پوهېږم چې پیروشان کم عالمان وژلي وو چیرې وژلي وو د دې بس هسې د ده الزام دی کوم فقیران یې وژلي وو. غرض یې دا و چې د خپل دین پکې رواج کم او غورې به یې کولې چې ټول هندوستان او خراسان چې دی دا به ونیسم. دا د پیروشان په باره کې د اخوندرویزه الزام دی چې ما و تاسو ته وویلی. هغه د یو ځان ته جلا حیثیت ګټلو دپاره د یو خپلواک ملت یا د خپلواکۍ یو حیثیت ګټلو دپاره د پښتنو رهبر و رهنمایي یې کوله. هغه غوښتل چې په پښتنو کې یو شان و شوکت چې دی چې څومره پخوا موجود و هغه بیرته هغه رنګه بحال سي او کوم حیثیت چې له دوی زه تللی دی هغه راژوندی سي. نو په دې ترتیب د پیروشان نظریه چې ده په دې کې دین او سیاست چې دي دا موږ سره جلا کولی نسو دا دواړه سره تړلي راغلي دي. که یوازې دین وبولو نو سیاست به څنګه کوو او که یوازې سیاست وبولو نو هغه د ده د دین لاره چې ده هغه به چیرې ځي. نو لہذا یو بل باندې دوی داسې مقدم نه ښکاري دواړه یې سره تړلي دي او دا د ده ایډیالوژي وه چې دی پکې په دې کې خپل کار پر مخه بیایي او یو ښه تر ډېره حیثیته پورې په دې کې دی بریالی سوی هم دی. او دا زموږ د پښتو ادب او ژبې او د پښتنو د تاریخ یو خوندور باب هم بیا ګرځېدلی دی وجه هم دغه ده. نو موږ دا ویلی سو چې که دی پښتنو سیمو ته ځي نو د پښتنو دعوتونه او پښتانه یې قبلوي او بیا بیرته چې راځي د هغو یووالی او د هغو لخوا په رد عمل کې په د خوا بدول او له ده سره باقاعده څنګ په څنګ درېدل د هر مخالف مخه نیول دا یقینا هغه سیاسي او مذهبي تړون دواړه سره لري. نو موږ په کلکه دا ویلی سو چې د پیروشان چې کومې نقشې وې یا کم مقامونه وو د تصوف چې ده ټاکلي وو اته دغه اته مقامونه که موږ داسې ووایو چې د پښتنو د ملي خپلواکۍ دپاره د شریعت لاره غوره کړې وه داسې به ووایو د ده د نظریې پر بنیاد پښتنو ته یې په وقار او شان و شوکت کې د ژوند کولو طرز چې دی دا یې په طریقت کې ورښوولی و. پښتانه یې د خپل مستقل او ځانګړي وجود دپاره له حقیقت څخه خبر کړل. پښتون ولس ته یې د واحدې کورنۍ په بنیاد باندې د معرفت درس ورکړ. دا ویلی سو له کندهاره څخه راواخې بیا تر ننګرهاره پورې د پښتنو ترمیان چې دی قربت خوښولو او په دې کې کامیاب هم سو قربت یې راوستی سره یو یې کړل. د پښتنو د خورو ورو قبیلو ترمیان یې وصلت قایم کو یو له بله سره یې وپېژندل او سر راټول یې کړل. دغه هم د ده په نظریه باندې موږ ویلی سو په پښتنو کې د یوه واحد ملت په حیثیت د وحدت رویه چې ده هغه یې رامنځته کړه او په دې باندې کامیاب هم سو او په پای کې یې پښتون قام ته په یوه خپلواک وطن کې په خپلواکه سیمه کې د سکونت زیری ورکړ او هغه دی چې بیا د اعداد تر زمانې پورې په دې کې بریالی کیږي.